یو حدیث کی دیسی رازی والذی نفسی بیده قسم می دی پا آغا اللہ بنی چا پلاس کی زمان ساد زه صرف یو حدیث دو ذکر کم نور چی دارا جمع کول شروع کی اکثر دا قسم دا غیشان لقد هممت ان آمر بحطب فیحطب زړه می کیږي چې د لرګو د را جمع کولو امر وکم او لرګي راوړی شي هغې ته اور ولګي ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها او بیا امر وکم چې مانځه دپاره د اقامت وشي او بیا په خپل ځي باندې یو سړی ور مخکې کم چې زما په ځای جمع ورکړي دې ته غوږ کېدی او بیا یو سړي ته دا حدیث هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې بیا په خپل ځي باندې یو سړی مخکې کړه نو یا رسول الله ته به څه کړي دې باندې ګوره قسم خوړلی دی والذي نفسي بيده ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها او بیا لاړ شم په هغه خلکو پسې چې منزل نه راځي فاحرق عليهم بيوتهم او د دوی د کورونه وسېزم که نه زړه مې دغه غواړي یو حدیث کې راځي که دا بچي په کور کې نه وی دا ښځې نه وی که نو چې د دوی د کورونو ته ما اور اچولی